ته یې دروغ او که رښتیا ګڼې جانانه در لیونی به در پسې دا شوخ هلک شي. هو په سمندر جانان له وکړمه په کناره نو په کناره را سره سي ډاډ راکوینه. سلامونه ملګرو، شریف الله عارف یم. نن در سره په یو نوي ولاګ کې یو ځل بیا حاضر شویم. په دې ولاګ کې غواړم چې تاسو ته د جړوبي د ډیم نظاره در وښایم. په دې ولاګ کې ما سره ملګري دي فضلي واحد زاهد صاحب، کوم چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري، او دوه ملګري نور دي د ګلورین ادبي جرګې صدر عبدالحکیم تیراوال صاحب او همدارنګه منیر همدرد صاحب هم را سره په دې کې ملګري دي. په لاره کې ډېرې ښایسته منظرې راځي، هغه به هم وخت وخت سره درته شریکوو. خو اوس غواړو چې د فضلي واحد زاهد صاحب نه یو شعر در سره شریک کړم. په لنډې دوران کې موږ ترې ریکارډ کړی دی. ارشاد د غزل نه ورته څو شعرونه ومې چې تار کله ستنې وځي تار کله ستنې وځي ستنه کله تاره وځي، څوک پرې اعتبار نه کوي څوک چې له اعتباره وځي. واه واه. چې ساري نو په نظر کې به دې خامخا وي، چې ساري نو په نظر کې به دې خامخا وي، هغه بیا نه راځي په نظر کې چې له ساره وځي. واه ډېر ښه. چې ساري نو په نظر کې به دې خامخا وي، هغه بیا نه راځي نظر کې چې له ساره وځي. او منم راځي منم چې را بشي خو دومره د یار ته چې راځي زما به ساله انتظار وځي. واه واه واه. مننه. او چې څوک کوي مینه هغه دې پکې اوسي خیر دی. ارشاد. څوک کوي مینه هغه دې پکې اوسي خیر دی، څوک چې بې مینې وي هغه دې له دې ښاره وځي. واه واه. امید صاحب شعر ده چې پلار چې ګناه وکړي نو خلک یې بیا زوی رانیسي. پلار چې ګناه وکړي نو خلک یې بیا زوی رانیسي، او زوی چې ګناه وکړي نو زور یې ټول د پلاره وځي. مننه. او بې له ژړا به ورته څوک څنګه شي ټینګ مطربه، بې له ژړا به ورته څوک څنګه شي ټینګ مطربه، د غم سازونه چې تل ستا له دې ستاره وځي. او مکتره چې وي ما ویل زه مسکان نو مینه د کوم یې زاهد، ما ویل زه مسکان نو مینه د کوم یې زاهد، زه څه خبر وم چې سړی بیخي له کاره. واه ډېر ښه دی یار، زبردست. دا و زاهد صاحب چې خپل یو غزل را سره شریک بیا روان شو په سفر باندې. او کله چې تاسې دې ډیم ته راتلل غواړئ نو پېښور کې جمیل چوک ته به راورسېږئ. جمیل چوک د شمشتو روډ باغوانان دا مستقیما ونیسئ او شمشتو چوکۍ ته به راورسېږئ. شمشتو چوکۍ نه چپ خواته لمر خاته خواته یوه لاره تاو شوې ده، او دا لاره د ځنګلونو د کیکرو د دې نه راتېره ده، او جړوبي ډیم ته به مستقیما تاسې په دې باندې ولګېږئ. ډېر یو ښکلی د چکر ځای دی، د تفریح ځای دی. یقینا د دې ډیم په لیدلو سره سړي ته محسوسیږي چې د پښتونخوا وطن ډېر ښکلی وطن دی. یا په لاره ړنګ مزلالیانو ستا به عادت وي ما به ورکه د ملکه کړینه، او د ملکه کړینانو پاڅه لالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینه. تر څو چې ډیم ته رسیږو نو په دې طرز کې به د یار محمد پردیس صاحب په خوږ غږ سره یو څه ټپې در سره شریکې کړم او لاره به پرې لنډه کړو. او زما پستا مینه ماتېږي نو کشر ورو چې دې کوڅه کې او وینما نو پاڅه لالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینه، پاڅه لالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینه. نصیب یوه کړي یو زبلانو خیالي وربلا په دوسه دې خورومانو پاڅه لالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینه. د زلفو تار
پاشرف دې مدلالي پلاس گیږي ورګړي دا پسلاله مازی ګرځي وبدیوړي دا یو دې بلا ورپسې وینو څوک چې د چا په لور مېلي یو دې کینا نو پسلاله مازی ګرځي وبدیوړي دا پسلاله مازی ګرځي وبدیوړي دا د ډیم ته راورسېدو ملګرو لر نه سلامونه وکړل موږ هم ملګرو ته وایو چې په دې غره به خېږو خو هغه اشارې په اساس ډیم داخل ته راغلو داخل کې ډېر سیالبین لیدل کېږي د مختلفو ځایونو نه خلک راغلي دي او ځوانان راغلي دي تفریح کوونکي خلک راغلي دي نو تاسو سره به یې د هرې صحنې جدا جدا ویډیو شریکوو کله چې داسې مناسب ځای ته موږ ورسېدو نو موږ د ګلورین ادبي جرګې ملګري ټولو یوه لنډه مشاعره وکړه یو غزل یو ټپه یو سروکی دا مو سره هم زمزمه که او تاسو سره به انشاءالله په خپل وار سره شریک کړم دا هغه لاره ده کوم چې د ډیم د اوبو یو بند یې تړلی دی په سر یې لاره جوړه کړې ده دا ډیم روانې اوبه نه لري بلکې د بارانونو په اساس چې کوم بارانونه وشي نو هغه اوبه بیا ذخیره کېږي دلته او د ډیمونو ډیره فایده ده یو فایده یې دا ده چې د اوبو ذخیره ورسره جوړیږي او د کویانو د اوبو بل ځمکې ښېرازه کېږي دا مخکې ډېرې خړې دښتې وې خو د دغه ډیم په اساس باندې ډېر یو ښکلا یې پیدا کړه دا د موږ د پارک یوې زینې باندې خېږو او په دې ځای کې بیا نور ملګري هم ډېر وو نو موږ یو لنډه وړه مشاعره کوو راځئ چې تاسو سره یې شریک سره واورو سلامونه ملګرو د ګلورین ادبي جرګې ملګرو سره د جړوبي بند ته راغلي یو غواړو چې تاسو ته یو څه شعرونه وړاندې کړو شروع به یې زه وکړم چې همدرد صاحب وایي له ناروغۍ دې خبر شوی یمه له ناروغۍ دې خبر شوی یمه د اسمانونو رب دې ښه که یاره مطالعې نه دې ویستلی یمه مطالعې نه دې ویستلی یمه د کتابونو نه نازکه یاره او تا چې د زم راته وویلې له پښو مې وتښتې د ځمکه یاره تا چې د زم راته وویلې له پښو مې وتښتېده ځمکه یاره زاهد صاحب مننه زه به اول درته یو شعر ووایم چې ما نه به غم خدای برداشت نشي ما نه به غم خدای برداشت نشي ما له مرګ د مور نه مخکې راوله غزل دی چې وایي په مخ اوربل چې د راخور نه وي نو خوند نه کوي په مخ اوربل چې د راخور نه وي نو خوند نه کوي بل چې په زنه د خال تور نه وي نو خوند نه کوي او منمه خوب ته به مې پرېږ نږدې خو وږو لالۍ منمه خوب ته به مې پرې نږدې خو وږو لالۍ خوا کې چې ستا د بنګړو شور نه وي نو خوند نه کوي او منم چې هر څه شته دی هر اسانتیا هم شته دی منم چې هر څه شته دی هر اسانتیا هم شته دی خو چې خوږ پلار او خوږه مور نه وي نو خوند نه کوي او کله خوړلي کله نه کله په نیمه خېټه امید صاحب کله خوړلي کله نه کله په نیمه خېټه مړه چې شکور د دادا شکور نه وي نو خوند نه کوي او په داسې ژوند باندې به څه وکړم خطه ووایه په داسې ژوند باندې به څه وکړم خطه ووایه ملګري نه وي ټنګ ټکور نه وي نو خوند نه کوي او مسکان زاهده په دې لږ دیدن نه مړېږم مسکان زاهده په دې لږ دیدن نه مړېږم چې مخامخ د راته کور نه وي نو خوند نه کوي عبدالحکیم تیراوال صاحب غزل په دې ډول دی چې مطلب چې داسې بهر سرتوره مراوزه داسې
بهر سرتوره مه راوځه په مازدیګر سرتوره مه راوځه او هسې نه ښکار شي د سپېرو سترګو ته بس په چکر سرتوره مه راوځه او زلفې د ډېرې خورې مه ګرځوه زلفې د ډېرې خورې مه ګرځوه تر پېښور سرتوره مه راوځه او د هر چا سترګې تا پسې تاویږي د هر چا سترګې تا پسې تاویږي شیبه نظر سرتوره مه راوځه او خپله حیا څادر په سر واچوه خپله حیا څادر په سر واچوه لکه د نر سرتوره مه راوځه او مننه خپله حیا څادر په سر واچوه لکه د نر سرتوره مه راوځه او د چا د زړه په کور به اور ولګي د چا د زړه په کور به اور ولګي خاص په اختر سرتوره مه راوځه مننه د چا د زړه په کور به اور ولګي خاص په اختر سرتوره مه راوځه نو د تیروال حکیم به زړه وچوي د تیروال حکیم به زړه وچوي ځان کړه خبر سرتوره مه راوځه ځان کړه خبر سرتوره مه راوځه مننه زاهد صاحب وای کله کله مې دا زړه داسې راډک شي چې بیخي مې د ژوندون نه امید ورک شي او کله کله چې ژړا در پسې وکم ته په خدای وکړه یقین چې زړه مې سپک شي ته یې دروغ او که رښتیا ګڼې جانانه در لیونی به در پسې دا شوخ هلک شي په ځان مین خلک ویده دي په ځان مین خلک ویده دي او په بل مین خلکو ته نه ورځي خوبونه حسن می ډیر قسمت می کم وو د لارې ګل وم خلکو پاڼې پاڼې کړم او پکې مې سر هم نه قبلېږي پکې مې سر هم نه قبلېږي څه عجیبه دي د خوبانو بازارونه امید صاحب وای زما بزړه د ځانه تور کې جانا نه مه کوه بدرنګ خویونه او دا چې په لار زمه زنګېږم نشه یې نه یم د یار غم مې زنګوینه له مشاعرې وروسته ملګرو غوښتل چې یو شاوخوا وګرځېږو یو لنډ چکر ووهو نو موږ هم ورسره روان شو دا د وینئ ځوانان څوک خپله ساتیري کوي ګډېدا کوي خلکو ځان سره امپیتریانې راوړې وي د هر چا خپل شغل او خپل شوق مطابق خوشحالي او خپله تفریح مناوله بس چې موږ شاعرانو نو موږ شعر پکې ویلی او نورو خلکو د خپل خوښې مطابق شغل جوړ کړی و مختلفو ځایونو نه لرې نږدې ځایونو نه خلک راغلي دي نو موږ هم لاندې شاوخوا ټوله ساحه چکر لاندې ونیوله او دا زموږ ملګري دي نو موږ ځان نه یو سلفي ویډیو کوله هغه د هر یو ملګری بیل بیل ودرېده اشارې کولې په لاره ړنګ مزلالیانو ستا به عادت وي ما به ورکه د ملک کړینا دلته ملګرو غوښتل چې راځي د ډیم لاندې ساحې ته لاړ شو اوبو ساحې ته کله چې موږ روان شو دغه هلکان ګډېدل زموږ نه وشرمېده موږ هم ترې لاره چپه کړه او دوی مو خپل شغل ته پرېښودل او لندې اوبو ته موږ روان یو دلته فضل واحد زاهد صاحب د خپل ځان نه سلفي ویډیو کوي ما هم د لر نه په کمره کې راخسته و ما ته یې پام نه و او خپل شغل کې لګیا و نو بیا مې وروسته ورسره دا ویډیو شریکه کړه ډېر حیران دا دی لاندې اوبو ته راکوز شو او ورځو ما خو پکې مخ لاس وکړه چاندان مې وکړه اوبه صفا دي د چینو اوبه هم دي څه هم روانې اوبه نه دي خو ځینو ځینو کې چینې دي او لارې ورته ورکړې ده چې لنډې ته نه وبهېږي منیر همدرد هم را سره په دې کې یو ځای دی منیر همدرد صاحب
ډېر یو خوش اخلاقه بدذوقه ملګری دی او تل یې زموږ تشویق ملاتړ او زموږ سپورټینګ یې کړی دی نو په دې سفر کې هم دی راسره ملګری و ما سره فضل واحد زاهد صاحب هم وغوښتل چې زم لاس وینځم مخ وینځم چې تر څو لږ تازه شو او سیالي رقابت یې راسره وکړ خو بیا د هغې نه وروسته لږې اوبه هم وشیندلې دا هغه بیا نه شو کولی یا ډارېده یا شرمېده خو ما دا خپل ماشومتوب را یاد کړ نو اوبه مې وشیندلې او کومه چې ماشومان وو خوړ سیند ساحې ته به چې لاړو نو دا اوبه به مو پورته کړې بیا مو څپېړه ورکړه باران په شانتې به کېده بس خوند به مو د داسې ساحې او داسې کارونو نه اخیسته ګرانو مینهوالو ډېر یو ښایسته ساحه ده ډېر یو خوشګواره ده او ډېر د چکر ځای دی نو هر څوک کولی شي چې ازادانه راشي پښتونخوا پښتو سیمه ټوله ښکلې ده خپله نوم د پښتو ښکلی دی نوم د پښتون ښکلی دی کلتور د پښتون ښکلی دی رواج د پښتون ښکلی دی حجره د پښتون ښکلی ده جومات د پښتون ښکلی دی مجلس د پښتون ښکلی دی مینه د پښتون ښکلی ده نو وطن به یې خامخا ښکلی وي نو هر څوک کولی شي چې راشي او ټوله پښتونخوا دا خړ خړ غرونه دا یې د مینې او جذابیت نه ډک دي نو داسې شنه ځایونه به څنګه ښکلي نه وي ستر احمدشاه بابا خو ګرم نه و که نه چې دا ټپه به یې همیشه زمزمه کوله چې د ډیلي تخت هېرومه چې رایاد کړم د ډیلي تخت هېرومه چې رایاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه دا د احمدشاه بابا د پښتونخوا سره د مینې یو ښکاره ثبوت دی هر څومره یې که نور ملکونه ونیول خو ولې پښتونخوا پسې د زړه خوږېده د زړه بلبل به د پښتونخوا نغمې ویلې په دې ځای کې فضل واحد زاهد صاحب غوښتل چې یو مشترکه سلفي ویډیو وکړو او له دې وروسته نور موږ کوشش کاوه چې خپل سفر او خپل ولاګ ته اختتام ټکی کېږدو نو دا مو اخرنۍ ویډیو وه او له دې وروسته نور خپلو اصلي سیمو ته تاوېدلو دا ډېر جګ غرونه دي او ډېر ښایسته غرونه دي خو زموږ سره په ملګرو کې یو هم دې ته تبه نه وه چې دې غرونو ته وخیژو نو هماغه وه چې په اخر کې بس د ډیم نه د وتلو اراده مو وکړله او دا د روان یو
ښکلی ادبي سفر مو وکړ، ډېر خوند مو ترې واخیسته او ومې غوښتل چې له تاسو سره یې هم شریک کړمه او تاسې هم په نالیدلي حالت کې ترېنه خوند واخلئ. ملګري دي لرې نه اشارې کوي. د مختلفو ځایونو نه خلک ورته راځي سیل دپاره، چکر دپاره. مونږ روان یو او دغه نوي ځوانان ورته اوس راغله. دا به تر څه ټیم پورې وي، تر څو چې دوی خوښ وي. فضلي واحد زاهد صاحب د اختتامي سلام وکړ او د هغې نه وروسته په دروازه باندې ووتو چې په اخر کې د عبدالحکیم تیراوال صاحب نه مو یو 2 ټپې واورېدلې او تاسو سره یې شریکول غواړم. راځئ دا تاسو او دا د عبدالحکیم تیراوال صاحب په آواز کې ټپې. هو په سمندر جنان له وکړمه په کنارنو په کناره را سره سي ډاډ راکوینه مخته دې ځکه ښځه که خورشید ویمه مخته دې ځکه یا که ځکه خورشید ویمه چې په کتو یې نو یا سر طرفه یا کفایه خولې شمه